دا په پاکستان کې یو له هغو کلینیکونو څخه دی چې عطایي یا غیر مستند ډاکټر یې چلوي. د سند صوبې حیدرآباد ښار کې پرانستل شوي کلینیک کې دا مریضان خپل نمبر ته ناست دي. د کلینیک چلوونکی ډاکټر وایي چې مریضان په خپله خوښه هغه ته ورځي ځکه چې په صلاحیت یې باور لري. समय टाइम मूंखे काफ़ी थी वियो आहे फील्ड में. ما په دې څانګه کې ډیر وخت تیر کړی. د الله شکر دی زه باوري یم. ما په دې څانګه کې 12 کال تیر کړي او له یو شمېر ډاکټرانو سره مې کار کړی دی. ما د نرسنګ کورس کړی دی او باوري یم چې د مریض د ناروغۍ تشخیص او علاج وکړم. पंहिंजे पाण ते एतिरो कॉन्फिडेंस आहे हो पेशेंट जी हिस्ट्री ॾिसी हुनखे डायग्नोस करे. د پاکستان د طب اتحادیې جنرال سیکریټري عبدالغفور شورو په خبره په هغه هیواد کې تر 6 لکه زیات عطایي ډاکټران دي. د نوموړي په خبره دا په هیواد کې یوه ډیره غټه مسله ده چې دا کسان له ډاکټرانو سره کار وکړي، یو څو څیزونه زده کړي او بیا خپل کلینیکونه خلاص کړي. روغتیا پالان وایي عطایي ډاکټران د دوا په سم مقدار نه پوهیږي، د مرض ناسم تشخیص یې د صحت لپاره خطرناک وي، خپل اوزار په سمه توګه نه پاکوي چې د زیړي او ایډز د خپرېدو لامل ګرځي. वहाँ पर इनकी मिस डायग्नोस دوی د مریضانو ناسم تشخیص او علاج کوي. زموږ پر هسپتالونو باندې بوج دی. زیاتره کیسونه چې موږ ته راځي هغه کسان وي چې له هغوی خراب شوي وي. تنظیمونکې ادارې مني چې د مسلې په کنټرولولو کې پاتې راغلي. دوی وایي وسایل ورسره کم دي او دا کار په اسانه نشي ختمولی. د دوی خلاف قانون کمزوري دی. موږ کیسونه وکړو خو په 95% کیسونو کې تورن کس په دویم ورځ ضمانت ترلاسه کړي ځکه چې د دې جرم ضمانت کېدای شي. په پاکستان کې ډیری خلک د خپل علاج لپاره عطایي ډاکټرانو ته ځي چې د روغتیا پالانو په خبره د هیواد روغتیايي نظام یې اغیزمن کړي او د خلکو ژوند ته ګواښ ورپېښوي.